په نورو احادیثو مبارکو کې فقط د لسم محرم الحرام د روجې هم فضیلت ډېر راغلی. هسې خو موږ دغه حدیث کې وکتل چې د محرم ټوله میاشت کې روجې نیول پکار دي، خو د لسم محرم الحرام د روجې فضیلت هم په احادیثو مبارکو کې خاص طور سره راغلی دي. لکه د حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، فرمای ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 اور 361 دی کې دا حدیث راغلی دی. حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے روایت تی چې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د فضیلت والا د رجوع د ورځې دومره اهتمام نه دی فرمایلی کم اهتمام چې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د لسم محرم الحرام یعنی د عاشوري روجي او د میاشت د رمضان د رجوع اهتمام فرمایلی. بل یو حدیث مبارک کې هم راغلی دی، حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے روایت دی ليس اليوم فضل على يوم في الصيام الا شهر رمضان ويوم عاشوراء رواه الطبراني والبيهقي الترغيب والترهيب صفحہ نمبر 115 آگے کی طرح راغلی دی چې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم با د فضیلت والا د ورځو د رجوع دومره اهتمام به نه فرمایلو څومره چې د عاشوري د روجې او د رمضان مبارک د رجوع اهتمام به فرمایلو. یو بل حدیث مبارک کې راځي چې د لسم محرم الحرام روجه نیولو دا د تیر شوي کال د ټولو ګناهونو کفاره ګرځېږي. لکه حضرت ابي قتاده رضی الله عنه روایت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله چې زه امید کوم د الله جل شانه نه الله جل شانه نه چې د عاشوري د روجا دا به تیر شوي کال د ګناهونو کفاره وګرځي. سبحان الله الحمدلله. دا حدیث مبارک په مسلم شریف کې راغلی دی، په مسلم شریف کې د عیسی په ابن ماجه کې هم راغلی دی. بهر حال د احادیث مبارکونه د صحیح احادیث نه موږ ته پته ولګېدله چې د لسم محرم الحرام روجه نیول دا غوره دي، بهتر دي او ډېر لوی ثواب لري. د عیسی د لسم محرم الحرام د ورځې متعلق یو بل فضیلت هم دی. هغه فضیلت دا دی، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی، خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من وسع على عیاله و اهله یوم عاشوراء وسع الله علیه سائر سنته. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای چې چا په خپل اهل و عیال باندې په ورځ د عاشوري وسعت فرمایلو، فراخی پیو فرمایله، یعنی د عام معمول نه د هغې زیات اکرام وکړو، هغې باندې زیات خوراک سکاک وکړلو، دغه حساب هغې ته جوړه جامه واخېسته، خو ډېره فراخي پې وکړله. وی الله جل شانه به د دې په برکت سره چې کوم دی ټول کال په هغې باندې فراخي وفرمایي. او په رد المختار کې على الدر المختار، رد المختار على الدر المختار، علامه ابن عابدین شامی رحمت الله علیه په جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 418 کی لکھی قال جابر جربته 40 عاما فلم يتخلف. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چې په دې باندې ما 40 کاله تجربه کړې ده، وی دا ما بالکل درست موندلی دی چې دې د وجې نه چې کوم دی ټول کال کې الله جل شانه دا رزق فراخي راولي. دې سره یو بله مسله چې آیا د لسم محرم الحرام روجه یو به نیسو او که نه دې سره به ملګرې روجه نیسو. نو د دې په باره کې قاعده دا ده چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلی الله علیه وسلم. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 هغې کې دا حدیث مبارک راغلی. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که را روان کال ته زه ژوندي وم نو مونږ به چې کوم دی د نهمې او د لسمې ورځې روجې نیسو. او د دې وجه سره یهودو به م یو روجه نیوله، یهودو به م دا یو روجه هغه وخت کې چې کوم یهودو هغې به د دې اهتمام کولو، یو ورځ روجه به یې نیوله. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې پته ولګېده چې دوی خو هم د دې اهتمام کوي
نو د حساب خو نشو کېدلی چې ګینه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو مخالفت د وجه نه دا روژه پرېښودې او فضیلت نه چې کوم دی محروم شي خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یهودو سره چې کوم دی هیڅ قسم مشابهت نه کولو عباداتو کې هم نه کولو به د دې وجې نه فرمایل که را روان کال ته زه ژوندی وم نو موږ به د نهمې او د لسمې روژې نیسو خو را روان کال ته بیا خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړی نو بهتره دا ده چې مونږه د نهمې او د لسمې روژه ونیسو او که یو کس چې کوم دی دا لسم او یولسم روژه ونیوله نو دا هم درسته ده او که یو کس چې کوم دی هغه نهمه لسمه یولسم ونیوله دا هم درسته ده خو بهتر صورت دا دی چې کوم خپل پیغمبر فرمایلی دی چې مونږ به د نهمې او د لسمې ورځ روژه نیسو یو بل سوال دی باره کې کېږي که چېرې بالفرض د عاشورې په ورځ باندې مونږ د قضا روژې نیت وکړو نو آیا زموږ دا روژه به ادا کېږي که به نه ادا کېږي جواب دا دی چې قضا به ادا کېږي خو د عاشورې د ورځې چې کوم فضیلت دی هغه د روژې فضیلت به نه حاصلېږي قضا روژه به وشي خو د روژې د عاشورې د ورځې چې کوم فضیلت دی هغه به نه حاصلېږي بل یو سوال دی چې په دې ورځ باندې مونږ چې کوم دی تورې کپړې اچولی شو که نشي اچولی نو جواب دا دی چې په دغه ورځ باندې تورې کپړې چونکې دا شیاګان اچوي نو د دې سره مشابهت کول هم ښه نه دي که چېرې عام معمول کې چا کپړې تورې اچولې او په دې ورځ مې اتفاقي واچولې هېڅ خبره نه ده خو بهتره دا ده چې تورې جامې استعمال نشي دغه حساب چې کوم دی بعضې کسان د دې مشابهت د وجې نه توره ټوپۍ په سر تور لباس اچوي نو د دې مشابهت نه هم ځان ساتل پکار دي بل سوال کېږي چې آیا په دې ورځو د محرم په میاشت کې مونږ نکاح کولی شو او که نه شو کولی نو جواب دا دی چې د محرم په میاشت کې نکاح کولو دا ډیر بهتر دی خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم د حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها سره نکاح په کومه میاشت کې شوې ده د محرم الحرام په میاشت کې شوې ده د حساب د محرم الحرام د میاشتې چې کوم دی نور هم ډېر زیات فضایل دي خو به هر حال چې کوم دی د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نکاح د بیبي خدیجې سره هم په دې میاشت کې شوې ده لهذا که څوک دا وایي چې یاره دا خو د غم والا میاشت ده دا دروغ وي دا د غم والا میاشت نه ده دا د خوشحالۍ والا میاشت ده دا د عزت والا میاشت ده بله خبره دې کې چې کوم دی آیا دا فضیلت دې ته د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه میلو شوی دی که نه نو نه دا فضیلت خو چې کوم دی د ډېر مخکې نه را روان دی او د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت دا خو ډېر زیات وروستو شوی دی نو لهذا دې ته چې دا کوم فضیلت حاصل دی دا د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه دی حاصل بل یو عمل خلک کوي په دې ورځ باندې لسم عاشوره باندې شربت یو کی او په لارو کې ماشومان درولي خلکو ته شربت ورکوي نو یاد ساتئ صدقې کول بهتر کار دی او هر وخت یې کوي خو داسې مخصوص ورځ باندې صدقه کول دا درست نه دي ځکه چې د دې نه یو خاص یو میسج خلکو ته ملاویږي چې ګینه حضرت حسین رضی الله عنه وغیره چې کوم دی په کربلا کې ډېر زیات تږي وو د هغې چې هغې زیات تږي وو نه دې وجې نه اوس مونږ خلکو ته شربت ورکوو چې دا روح ته چې کوم دی سکون ورسیږي نه داسې عقیده ساتله دا بالکل درست نه دي په دې ورځ باندې چې کوم دی خلک کیچړي میچړي پوښ کي وغیره نو که عام ترتیب سره داسې غټې روجې کیچړي وغیره پخولی شي خو د دې ورځې د وجې نه چې کوم دی داسې پخلی کولو درست نه دي البته خپل پیغمبر فرمایلی دي په خپل اهل و عیال باندې فراخي وکړي هغې ته چې کوم د خوراک کا کم د نورو روزو نه ښه ورکوي دغه حساب جوړه جامه هم ورته ورکولی شي پیزار هم ورته ورکولی شي الله جل شانه دې موږ ټولو ته په پوره دین باندې د عمل کولو